أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه، پس خاسته کړو هغه ته نفس داغو قتل اخیه وجل د خپل وروره. فقتله پس مړ کړو. فاصبح من الخاسرین، پس وګرځیدو د تاوانیانو نه. د آیت کې دا خبره ذکر کړي چې په نصیحتونو باندې سکارو هغه ونشو، بلکې دتا د دو نفسو دا خبره خایسته کړله چې دا ورورو هغه دې مړ کا. فطوعت له نفسه، پسو خایسته کړو هغه ته نفس داغه قتل اخیه وجل د خپل وروره. طوعت مفسرین معنا کوي زینت، یعنی خایسته کړو، یا طوعت د پمانا د خوشحالی او د رضا کېدلو باندې. قتل اخی وجل د خپل وروره، فقتله پس مړ کړو. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اول من قتل على وجه الارض هو قابیل. اول چې په مخو د ځمکه باندې قتل کړی و نو دا قابیلو کړی و. او دای کمزه کې وجلو نو تفسیر زاد المسیر کې ویا، تفسیر زاد المسیر کې ویا چې دای قتله بمکه فی جبل ثور، وجله و دلرا په مکه مکرمه کې جبل ثور کې. جبل ثور کې وجله و. دویم قول داره چې دای وجله و نو په بصره کې وجله و. او دریم قول داره عند عقبت حرا دا غونډیو د غار حرا سره الته کې وجله و. او بیا کیفیت د قتل اغسو یعنی څنګه وجله و. یو قول اغداره انه رماه بالحجاره حتى قتله، کانی باندې ویشتو چې مړې کا. او دویم قول داره ضرب راسه بصخره وهو نائم، سر هغه ورلا په کانی باندې واه او ورورو هغه او دوا. او دریم قول داره
رزخ راسه بین حجرین سر هغه ورلا چکولې و په میانځو د دوو کاڼو کې. بله وجه دا ده چې د پلار نافرماني وکړه او د نبي نافرماني وکړله. که پلار یې نبي وکنه یو طرف ته د پلار نافرمانی بل طرف ته د نبی نافرمانی. فبعث الله غرابا پس الله را ولېږو کارغو یبحثو فی الارض کنستل کوله پزمکه کې لیوریه چې وښایي دته کیف یواري سوءة اخیه څرنګ به پټوي بدن د خپل وروره. قال ویل یا ویلتا ای زما هلاکتا عجزتو ز کمزور شوم ان اکونا مثل هذا الغراب چې زشم پشان د دې کارغه. فواری سوءة اخی پسو چې ز پټ کما بدن د خپل ورور. فاصبح من النادمین وګرځېدو د حیرانونه. فبعث الله غرابا بعض علماوی دا غرابو اسم جنس ده دو کارغانو او بعض علماوی چې دا دوا ملائکو خلیکنو دا په شکلو د کارغانو باندې راللو. فبعث الله غرابا الله راولېږو کارغه. فبعث الله غرابا یبحثو فی الارض بحث ویل کېږي د ځمکې کنستلو ته ویل کېږي او ځمکه د څه دپاره کوي د پاره د تلاش کولو د یو شي لیوریه چې وښایي دته کیف یواري سوءة اخی څرنګې به پټوي بدن د خپل وروره. سوءه ویل کېږي جوسې ته چې انسان د هغې په ښکاره کولو باندې خفه کېږي. د دې وجې نه علما ذکر کوي چې کله یو انسان مړ وي او هغه له غسل ورکوي نو ډېر خلکو هغه به ورته نه ورجمع کېږي چې ډېر ورته ولاړي نه بسو چې څومره ضرورت وي د هغې مطابقو کسان هغه ورته ودرېدلو هغه پکار دي. ان اکونا مثل هذا الغراب چې زه شمه په شانو د دې کارغه. فواریا سوءة اخیه چې زه پټ کړمه بدنو د خپل وروره. فاصبح من النادمین وګرځېدو د حیرانونه. فاصبح من النادمین سوال داره چې ندامت پښیمانتیا دا خو توبه ده. حدیث کې راځي ان ندم توبه پښیمانتیا دا خو توبه ده. نو آیا د توبه استلې ده؟ نو علما وایي چې ندامت دا توبه ده خو لیکنو چې د دې ندامت نه وروستو یو انسان نیک عمل هغه شروع کی. سورة فرقان کې الله رب العزت وایي ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. او دویمو جواب داره من النادمین علی حمل اخیه یعنی پښیمانو په ګرځولو د لاشو د حابیل باندې. دغه علما وایي ډېر وخت پورې دا ورورو هغې راغستی و او دا یې ګرځاوه
فاصبح من النادمین نادمین او یعنی په قتل باندې د پخیمانه نو خو پخیمانه په دی باندې انه ندم اذا لم يواره حين قتله سمړیک نو په دې ستو مانو په دی باندې پخیمانه او چولې می دا دورور دا می پټو هغه ملک او بل وجه علما داویا پخیمانه په دی باندې چورور نه لاړو دا یو نو ویل چې رجی ما ګناه وکړه په ګناه باندې پیمانه نو بلکې د ورور په ختمېدلو باندې پخیمانه و من النادمین او نادم کله متحیر یعنی پریشان ته ویل کیږي یعنی حیران وګرځید چې دا مې څه وکړه کار مې وکړه او ځکه مې توبه غو واقع نشو یعنی توبه مې وینستل دا نه چې توبه استلې و فطوعت له نفسه خاستک واغت نفس داغو قتل اخیه وجل د خپل ورور فقتله نو مړ کړو فاصبح من الخاسرین وګرځیدو د تاوانیانو نه فبعث الله غرابا فصلا راولګو کارغو يبحث فی الارض کنستل کول پس مکه کې لیوریه چې وخایدتا کای په یوار یسواتا خي سرنګي په پټوي بدن د خپل ورور قال ویل یا ویلتا آی زما هلاکتا عجزتو د کمزور شم ان لکون مثل هذا الغراب چې ز شم په شان د کارغو فواری یسواتا خي چې ز پټلما بدن د خپل ورور فاصبح من النادمین وګرځیدو د حیرانونه اللهم قومنا